مخکې اصول د مخارج بیان شو او اقسام د مخارجو چې محقق او مقدر وو. نو مخارج دا د حروفو د اخراج ځایونه دي، د دې وجه نه حروف پیژندل ضروري دي. سړی حروف وپېژني چې حروف په څو قسمه دي او کم کم دي. خو د دې نه مخکې اول د حرف لغوي اصطلاحي تعریف پیژندل. حرف په لغت کې طرف او کنارې ته وایي. دا خبره په نحو کې مرادي هغې مثالونه ویلي وقوعه فی الطرف. خو دلته موږ دا وایو چې حرف ته حرف ځکه وایي چې کومه مسما دغه حرف ده هغه په اول کې راځي، چې د حرف کوم نوم دی دغه حرف ته لیکي یا په دې حرف باندې تلفظ کې نو دغه حرف نوم په اول کې راځي. لکه مثلا ته سین وې، سین نو په اول کې سین راغی، کتابت کې لیکي سین راځي. قاف، قاف اول کې قاف راځي، کلی کې هم قاف راځي. سیوار دو حروفونه چې یو حمزه او بل الف. الف چې کله سړی وایي نو په اول کې حمزه راځي. دا ځکه چې یو خو الف لازم السکون دی، نو الف باندې په ابتدا کې تلفظ نه کیږي. او دویم دا چې حمزه ځکه د په اول کې راځي چې الف او حمزه دواړه د مبدأ الصوت نه ادا کیږي، چې په کوم ځای کې د اواز ابتدا کیږي د هغه ځای نه دا دواړه ادا کیږي. د دې وجه نه فراز صاحب د الف مده مخرج هم د حمزه سره شامل کړی دی. او درېمه خبره دا ده چې کله حمزه په ابتدا کې راځي نو د الف په شکل کې راځي. لکه الحمد کې اوس حمزه راغلی ده د الف په شکل کې ده. نو کله چې الف باندې تلفظ کیږي الف نو په ابتدا کې څه راځي؟ حمزه راځي. او کله چې حمزه لیکي یا په تلفظ کې نو د حمزه په اول کې ها راځي، ځکه حمزه د اصل نه امزه ده. نو دا د اتحاد د مخرج د وجه نه حمزه بدله شي په ها باندې. او په عربیت کې د دې نور مثالونه شته. لکه مثال ماء چې دی نو دا اصل نه ماهون دی، نو هلته ها بدله شي په چا سره؟ په حمزې سره. نو دا وجه د تسمیه د حرف وا چې حرف ته حرف ولې وایي، ځکه چې دا په اول کې واقع کیږي چې د کوم حرف نوم یادولی شي. اوس اصطلاحي تعریف د حرف په اصطلاح کې هو صوت یعتمد علی مخرج محقق و مقدر ته وایي. حرف هغه اواز انساني دی چې قائم وي په مخرج محقق او یا مقدر باندې. اوس تعریف د حرف چې ما کوو نو په دې کې ما داسې ویل چې هو صوت، حرف څه شی دی؟ اواز دی. نو د دې وجه نه اواز پیژندل پکار دي چې اواز څه شی دی؟ الصوت هواء يتموج بتصادم الجسمين. صوت هغه چپو والا هوا ده چې په ټکراو د دوه جسمونو سره هغه ظاهریږي. جسمین نه مراد اوتار صوتیه دي، دوه تارونه دي چې په مرۍ کې لګېدلي باریک رګونه دي. هوا چې راشي په هغه باندې ولګېږي نو د هغې نه بیا اواز جوړ شي. د دې مثال داسې لکه رباب. د رباب تارونه دي په ځای پراته دي، خو چې کله دا وچړي نو د دې نه اواز پیدا کېږي. او تعریف د حرف د اواز چې موږ کوو نو په دې کې هوا موږ ذکر لمو الصوت هواء. نو دا هوا څه شی دی؟ الهواء الخارج من داخل الرئه متصاعده الى الفم. هوا هغه شیسته وایي چې هغه د پیپړو نه د پړپوس نه راخیږي خولې طرف ته. خدایا ساته
چې اواز جوړیږي د چانه د هوا نه او حرف د چانه جوړیږي د اواز نه. نو هغه هوا چې ارادي طور سره د پړپوس نه راوخیږي او په مخرج محقق یا مقدر باندې ولګي نو د دینه اواز جوړیږي، او چې مخرج محقق یا مقدر باندې ونه لګيږي نو د دینه بیا حرف نه جوړیږي چې دا اواز به عام دی، لکه اواز د بهایم ته شامل له یا د خناره سره کې دې ته شامل له. خو چې کله اواز په مخرج محقق مقدر باندې لګي د دینه حرف جوړیږي چې دا خاصر انسان ده. نو د اواز او د صاف من کې فرقونه هغه ښکارش. اواز چې ده ارادي ته ورسره، دویم دا چې دا مسموعي، او هوا چې دا نو دا غیر ارادي ته ورسره. لکه موږ او تاسو ټول ساګانې اخلو، دا هوا اخیږي او دارنګه ختميږي بیا شروع کیږي، نو دا هوا ده. او دا اواز چې ده نو دا ارادي ته ورسره. زما اوس اراده چې خپل خبره تاسو ته اورم دا اواز دی، نو اواز ارادي ته ورسره مسموعي، هوا غیر ارادي ته ورسره او غیر مسموعي. لکه موږ تاسو د یو بل ساګانو اوازونه نه اورو، او دې کوم د الله قدرت دی. کو چېرته خلکو د یو بل لا هوا او د ساګانو اوازونه اورېدل، خلکو به ډېر تکلیف کې وس پرشار و جوړ دی. نو دې لپاره مختصر د اواز او د صاف فرقونه او د حرف لغوي اصطلاح تعریف او بیان کړی شو. د دې نه بعد ان شاء الله به تقسیم د حروف راځي.